د افغانستان لپاره په شلوریز کرکټ کې د هغه لوبغاړو لیست چې ډیر ځله په 0 آوټ شوي دي. په دغه ریکارډ کې په لومړي مقام کې ګلبدین نایب ده چې د افغانستان لپاره په ټولو 93 لوبو کې 9 ځله په 0 آوټ شوی ده. خو د یادولو وړ ده چې ګلبدین نایب په دې وروستیو کې او په ځانګړي ډول د 2023 نړیوال جام په لړ کې ډیره عالي کارکردګي وکړه چې د ډیرو نړیوالو مبصرینو پام یې ځان ته راواړولو. په دوهم قطار کې بیا افغان لوبډلمشر راشد خان ده. راشد خان په پوره 94 لوبو کې 8 ځله په 0 آوټ شوی ده. خو د یادولو وړ ده چې راشد خان یو بالینګ الراونډر ده چې د مسؤلیت ورڅخه ډیر متوجه نه ده. په دریم مقام کې بیا افغان الراونډر لوبغاړی محمد نبی سخیل ده چې په پوره 150 لوبو کې 8 ځله په 0 آوټ شوی ده. په څلورم مقام کې رحمان الله ګوربز ده چې په 3 لوبو کې 8 ځله په 0 آوټ شوی ده. او په وروستي 5م مقام کې بیا افغان لوبغاړی شفیق الله شفق ده چې په 55 لوبو کې 9 ځله په 0 له میدان بهر شوی ده.